یو چا راته ویل چې زه بیا مړ دې شم په هله چې وګورم یو ځلې شملې شملې کابله دلی ارمان یې یوړ هر اوربل شملې شملې دی هغه ژړې اوس نشته خو کابل شملې شملې دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. دا مخدمه ذکر تیریږي چې دا رئیس په ساجد نډیره ډیره ورنه چې موږ خپل ځل په قصد واخیستو ځای البته دوه وجې راغلی وم. بهرحال هغه دوستان چې د پښتونخوا د ولایت نه راغلي دي څوک د بدخشان نه راغلي دي بعضې دوستانو د خوست نه راغلي دي یا پکتیکا نه او جوزجان احترامات سلامونه او نیکې هیلې ترو راځو چې هغه څه چې له تاسو سره شریکوو یوه خبره یادوري ضروري وګڼو چې مشاعره به د دستاربندۍ او د سیاست دواړو نه راوباسو. نو یو چا راته ویل چې زه بیا مړ دې شم په هله چې وګورم یو ځلې شملې شملې کابله دلی ارمان یې یوړ هر اوربل شملې شملې دی هغه ژړې اوس نشته خو کابل شملې شملې دی. نارې درته وهمه له کابله که یې اورې تر مور بې کمه نه یې زما ژبې زما خاورې تا ته که سپک ګورمه خاورې نو مغول دې شمه تا ته که سپک ګورمه خاورې نو مغول دې شمه کوړ دې شم ړوند دې شم ګونګې دې شمه شل دې شمه سترګې به یې وباسو چې څوک دې خط و خال لنګوي څوک چې د دې خاورې پرتم او استقلال لنګوي سترګې به یې وباسو چې څوک یې خط و خال لنګوي څوک چې د دې خاورې پرتم او استقلال لنګوي د بیګانیانو باختریانو مکرمې خاورې زمون کفن واغوستل یې محترمې خاورې زما د مور په شانتې خاورې اسویلي دې واخلم درته دې وسوځم ایره دې شم لوګي دې واخلم د شمشیرزنو د تورزنو سر ته بیا کښېمنې بیا پوره مشې د زمرو سر ته بیا کښېمنې هی اصیل اشرافو پولساتیا غټګونډۍ زویه تر دا غلبیل سینې دې زار شمه ګېډۍ زویه لکه د ستوري ځلېدې لکه وده چې مړ وې مړ دې شم مړ داسې د مړ شم لکه ته چې مړ وې. موږ هغه څوک یو چې په سلو نومو ورنګېدو موږ هغه خلک یو چې وجنګېدو داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې سیاست نشته چې موږ به بایللی نه وي داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې سیاست نشته چې موږ به بایللی نه وي. ګواښي د هغه څوک چې کم تر کم په خېټه موړ وي د جګړې هغه څوک ویرېږي چې وطن یې جوړ وي. شل کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره شل کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره شل کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره شل کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره شل کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره پرنګ ترې لاړو نو زړه چاو دی ویل بو ډېر سخت دی سبزی صاحب پرنګ ترې لاړو نو زړه چاو دی ویل بو ډېر سخت دی د ډوډۍ جنګ د ازادۍ تر جنګه ډېر سخت دی د تېښتې داغ مې د الف په سپاره کې نشته د تېښتې داغ مې د الف په سپاره کې نشته د تاریخ سیال مې بیا د ځمکې په کوره کې نشته که دا ګل شوی نو بیا په تار او ستن تک وهي خو د غلیم د تېښتې داغ مې پرلمن تک وهي بې تعلیمه بې هنره خرشه او پرشه ژوندانه دی وخوره وسکه ډک او تش شه ژوند د سر و مال پر دین قربانول دی ژوند د وږو مړول لوڅ پټول دی ژوند کومبل دی په نیزو کې د ککرې ژوند وهل دی د قارون سره ډغرې
ژوند شیرشاه دی ژوند غوري دی ژوند ابدال دی شاه حسین دی شاه اشرف دی ژوند سیدال دی ابا خان دی ملتان خان دی ژوند خوشحال دی رامداد خان عمرا خان دی سید جمال دی اول ګل دی عطا ګل دی ژوند کشمیر دی ژوند منصور برجان سنگین دی ژوند نصیر دی هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم که ما ویلې چې پښتون مسلمان شوی یم البته دا بیتونه شیخ نورالدین هغه ته ډالۍ دي هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم که ما ویلې چې پښتون مسلمان شوی یم زه بیا حیوان یم په څلورې نه په دوو روان یم په پښو به نه یم روان زه بیا په لاسو روان یم زه دا منم چې هم پښتون او هم افغان پاتې یم خو له آدمه تر دې دمه مسلمان پاتې یم زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان شي د محمد تر دین دي مور او زما پلار قربان شي زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان شي د محمد تر دین دي مور او زما پلار قربان شي دا اړوی ما په بل مخ سټه په سټه ښه ده مسلماني مې لوڅوی ما داسې پټه ښه ده اوس تر پخوا راکامه شوې ده الله دې خیر کړي مسلماني اوس شکل شوې ده الله دې خیر کړي اوس تر پخوا راکامه شوې ده الله دې خیر کړي مسلماني اوس شکل شوې ده الله دې خیر کړي هغه ویل چې تر عمره دې اعتبار خراب شو خو چې په پیر دې سویری وکړو نو کار خراب شو هغه ویل چې تر عمره دې اعتبار خراب شو خو چې په پیر دې سویری وکړلو نو کار خراب شو چې سویری نه لري غنقا ستوری قمر کیدی شي دا مرتبه بلا تشبیه د پیغمبر کیدی شي د پیړو راسي له شیدو سره اوبه ګډېږي مړو په هر یوه خبره خو سترګې نه پټېږي څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شمه ویلې کېږم باور که کابله چې اوس هم پلټل کېږم څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شمه ویلې کېږم باور وکړه کابله چې اوس هم پلټل کېږم د خپل سوري ته وایم چې مه راپسې ځغله چې اوس هم باوري نه شم کابله نو بیا کله د خپل سوري ته وایم چې مه راپسې ځغله چې اوس هم باوري نه شم کابله نو بیا کله لکه کابل سوری سوری که پر دا زړه نه ومه که په کمبله کې ومړ هغه به زه نه ومه لکه کابل سوری سوری که پر دا زړه نه ومه که په کمبله کې ومړ هغه به زه نه ومه که وین لرلی وم نه هر څوک دې راځي لورې ته 2 متره زیره د تیرې په سر داخل لورې ته زما کابل خوښ دی خو دوی مې له کابله خوښ دي زما دا پټ مسلمانان د زړه له تله خوښ دي یو په خپل پټ علامه اقبال پټ مسلمان مړ شو بل لوی افغان لوی سید جمال پټ مسلمان مړ شو د وخت ثالث عبدالرحمن درته یو وخت خایم پټ امپراتور پټ مسلمان درته یو وخت خایم چا په غزل چا په لنډیو باندې ولیکل شي چا په غزل چا په لنډیو باندې ولیکل شي تاریخ د ځینو پر تندیو باندې ولیکل شي که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند په دې ردیف په دې کافتیا باندې نور نه غږېږم زه په تعلیم او تربیه باندې نور نه غږېږم د موسیقۍ او وطنونو دود پر ځای پرېږدئ مکتب بیرغ او د ملي سرود پر ځای پرېږدئ هی سبا به یې ومنئ سبا به یې ومنئ سبا به یې ومنئ خو زور به مو په لاس کې نه وي بلې وکړه سبا به یې ومنئ خو زور به مو په لاس کې نه وي تنبل به وي در سره شور به مو په لاس کې نه وي که مو پرېدا پروړه غوبل کړه له ما پزه پرې کوي بې له کابله که مو شل کړه له ما پزه پرې کړه که مو پرېدا پروړه غوبل کړه له ما پزه پرې کوي بې له کابله که مو شل کړه له ما پزه پرې کوي د خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه د خپل
سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه ښه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه ښه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه د خپل بیرغ تر سیوري لاندې لکه نر کېنه هی مرګ په پوره دی یو ثانیه به پکې نور رانشي مرګ په پوره دی یو ثانیه به پکې نور رانشي هغه متل دی د ګور شپه به مو په ګور رانشي ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي خو د تاریخ د ژرندې څرخ به مو سر وګرځوي لویه جرګه راوغواړئ یو پلټنه وکئ که حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکئ ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي لویه جرګه راوغواړئ